السلام علیکم ورحمت الله. نو د سمارټ منی کنسپټ لومړی برخه ده چې ویلیډ او انویلیډ فلبیک څه ته وایي، کرکشن څه شي ته وایي، امپلس څه شي ته وایي. نو راځو تاسو په سکرین باندې 15 رقمه چارټ وینئ. دا لومړنی اګزامپل یې دا دی، دغه لومړنی اګزامپل دی. نو په سکرین باندې تاسو وینئ چې مارکیټ مومنټم چې کوم یو دی هغه بولش دی، دا های 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 های. نو دی ته په ساده کې دی ته دې های ته مونږه دی امپلس 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 امپلس، او دا کوم ایچ کینډل چې دی دې ته کرکشن وایي. کرکشن مطلب یعنی پول بیک. نو که تاسو چارټ ته وګورئ دلته یو ټي کینډل به تاسو وګورئ، دا ټي کینډل چې کومه دی دا وړوکی. نو د دې ټي کینډل دا لو چې اخیستل شوې ده د ټي کینډل دا دا های ده، دا لو ده، دا لوی د ایچ کینډل اغستې ده. نو دا لو چې د ایچ کینډل اغستې ده دې ته کرکشن وایي یا پول بیک وایي. نو د ټي کینډل لو ایچ کینډل اغستې ده، نو دا دغې ته ویلیډ دغه وایي، پول بیک وایي. دغه شانته په دغې طریقې باندې. ښه، راځو دویم مثال ته. دویم مثال چې دی همدغه شانتې مارکیټ مومنټم چې دی هغه بولش دی، دی بولش یعنی امپلس امپلس امپلس. نو دغه دویم مثال کې چې دی دا کې دا د کې های ده، دا لو ده. نو په دې دویم مثال کې د دې کې د لو نه باید دا ایچ د ایچ دا کومه لو چې وه دا دغه شانتې لاندې بنده شوې وې، یا د ای دا لو دا داسې لاندې ته بنده شوې وې. په هغې حالات کې دا بیا زمونږ ویلیډ پول بیک راتلو. دا انویلیډ دی. انویلیډ ځکه دی چې د دې کې کینډل چې دی نه دی ایچ لاندې کلوز شوی دی او نه ای، نو دغې ته موږ انویلیډ پول بیک ویلی شو. دا پول بیک غلط دی. راځو بل مثال ته. بل مثال دا دریم چارټ ته راځو. دریم چارټ کې هم همدغه شانتې دا دا کې او ایچ چې کوم کینډلې دي دا کې کینډل نه دا ایچ کینډل لاندې نه دی کلوز شوی، نو دغې ته مونږه بیا ویلیډ پول بیک نشو ویلی، دا انویلیډ دی. نو که چیرته دا کې چې کوم یو دی د دې نه دا ایچ لاندې کلوز شوی یا دا سټک یا باډي یا دغه شانتې ته کلوز شوی وي، نو دغه به یو ویلیډ پول بیک راتللو. نو دا اوس دا هم د دویم په شان دا انویلیډ دی، دا دغه شانتې راځي. راځو دریم مثال ته. دریم مثال کې څلورم مثال ته البته. په څلورم مثال کې که تاسو وګورئ دغې ته څلورم چارټ کې مونږ دوه دانې پول بیک لرو. لومړی تاسو وګورئ دغه کې او کوم دا ایچ چې دی دا کې وګوره دا د ایچ نه لاندې کلوز شوی دی. دغه ځای راځو کومه دا کې چې کوم دی دا ایچ ته لاندې کلوز شوی دی، نو دغه یو دانه پول بیک شو یا دا یو. او په دغه چارټ کې مونږ دویم هم د ان نه چې دی اول ای کینډل دی، بیا ان کینډل دی، دغه ای دی، دغه ان دی. نو دا ان کینډل چې کوم دی دا ته لاندې کلوز شوی دی. نو دغه چارټ کې مونږ دوه دغه لرو، دوه مووونه لرو، دا یو دا دوه. نو دا دغه رقم راځي، ولې چې د کې کینډل نه ایچ کینډل لاندې کلوز شوی دغه ځای کې، او د ای کینډل نه ان لاندې کلوز شوی دغه ځای کې. نو دغه شلو دوه پول بیکې یا دوه موو. نو راځو پنځم مثال ته. پنځم مثال دغه دی. نو مارکیټ چې دی امپلس 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 یعنی بای دی، مارکیټ مومنټم چې دی هغه بای دی. نو که دغلته راشو دا د ایچ کینډل او ورپسې یو کینډل دی، بي کینډل دی. دا ایچ کینډل او یو کینډل دا پاس دا لو چې کومه ده دا یو رقم ده یا بیخي سیم ده. نو دا بي کینډل چې ته لاندې کلوز شوی دی، نو دغه زمونږ یو موو دا دی
یو موو هم دا جوړېدلی شي. ولې چې د ایچ کینډل او یو کینډل دا لو چې کومه ده دا سیم ده، یو رقم ده. نو دغه 5 اگزامپلې دي. همدغه شانتې دا بیرش مارکیټ کې هم همدغه شانتې کار کوي. یا نو دغه د بیرش اگزامپل دی. بیرش اگزامپل ته تاسو لاړ شئ، اول چارټ وګورئ. دا انویلډ انویلډ ځکه دی چې د کې نه باید دا ایچ دا کومه سټیک چې دی دا لاندې کلوز شوی، نو دا صحیح نه دی، دا انویلډ دی. په دویم چارټ کې موږ دوه پل بیکې لرو، دغه وګوره، دغه د یو دا دوه، په دغه کې موږ دوه وایلټ پل بیکې لرو، ځکه چې دغه دریم کینډل وګوره، د دویم کینډل لوی های اخیستې ده، او بل چې دی دا ان کینډل د ای کینډل های اخیستې ده. نو دغلته دوه پل بیکې دي، دغه رقم د دوه پل بیکې دي. په دریم هغه کې هم یو پل بیک دی، یو ځکه دی چې ایچ کینډل او د دې دا وړوکی سور کینډل چې کومه دی دغه یو د دې او د ایچ کینډل لو یوه ده، نو بي کینډل د دې دا پاس چې کومه های ده دا یې اخیستې ده، نو دا هم یو پل بیک دا شو ام. راځو څلورم چارټ ته. څلورم چارټ کې هم همدغه شانتې یو ویلټ پل بیک دی، یو ځکه دی چې دا کومه ټي کوم کینډل چې دی دا ایچ یې های اخیستې ده، دغه رقم، نو دا هم یو وایلټ پل بیک دی. نو راځو پنځم دغه ته. پنځم کې که تاسو وګورئ دغلته کوم ویلټ پل بیک نشته دی، ولې چې د کې کینډل او د دای های ده، دای لو ده، دغه چا نه ده اخیستې بیخي، که یو کینډل هم نه ده اخیستې، نو دې ته انویلټ پل بیک ویل کېږي. نو دغه بیرش اگزامپل و. نو دغه چې دی د جی بی پی یو ایس ډي د 1 منټ چارټ دی، بولیش اگزامپل دی، چې لایف مارکیټ کې دا موږ ته څنګه ښکاري. نو دغه یو مووي دا دی، یو 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 دا دی، دا یې غټ دی ډیپر، یو دا دی. نو دا په لایف مارکیټ کې موږ ته په دې شکل ښکاري، مطلب دا اول وګوره لاندې تی کلوز شوی دی د سپین کینډل نه، دغه دا وګوره دا هم ترې لاندې کلوز شوی دی، دغه وګوره دا هم ترې لاندې کلوز شوی دی، دا سپین دا هم ترې لاندې کلوز شوی دی. بل اگزامپل یې دا دی، لاندې ته کلوز شوی دی، دا د بلش اگزامپل دی. نو دې ته نو دا یې چې شو، دغه هم ترې لاندې کلوز شوی دی، دغه چې دی د دې نه لاندې کلوز شوی دی، دا ټول حسابېږي. نو دغه د بلش اگزامپل دی. په لایف مارکیټ کې دا موږ ته داسې ښکاري. د بیرش اگزامپل دی چې په لایف مارکیټ کې موږ ته څنګه ښکاري. نو دغلته تاسو وګورئ دغه اولنی مووي دا دی، دغه شانتې د یو بل د پاسه چې کله د تیر کینډل های اخیستې ده، مطلب دغه کینډل وګوره، د دغه کینډل های اخیستې ده، نو دغه یې چې شو، دا یې امپلس شو، دغه امپلس راځي چې کله دغه شانتې شو کرکشن راځي. نو دغه بیرش اگزامپل دی. دا په دې باندې ډېر پریکټیس وکړئ، دا ویډیو څو ځلې وګورئ چې یو څه ترې زده کوئ. دا په یو ځل کتو باندې نه کېږي، څو ځلې وګورئ، څو کومه پوښتنه چا وه په دې ګروپ کې دې بېرته پوښتنه وکړي. هغه هلکان شته دی، تکړه هلکان دي، زه یم چې هره پوښتنه یې په دې ګروپ کې بېرته وکړئ، انشاءالله موږ به له جواب درکړو.